ملا برادر څنګه بیا د افغانانو زړونه وګټل، په حکومت کې چاته څوکۍ ورکوي، نور سیاسونو ته یې څه ویلي؟ ویډیو تر اخره وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د لومړي وزیر مرستیال ملا عبدالغني برادر پرون له یو شمېر افغان شیعه عالمانو او مخورو سره په خبرو کې ویلي چې افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور دی او اسلامي امارت د واک انحصار نه غواړي. ملا عبدالغني برادر زیاته کړې د افغانستان پرمختګ د دې هیواد د ټولو خلکو له ګډ مسؤلیت دی او د اسلامي امارت غېږه د ټولو هیوادوالو پر مخ خلاصه ده. نوموړي همدارا زیاته کړې چې د خلکو هوساینه او اقتصادي ثبات د اسلامي امارت اړین لومړیتوبونه دي. شیعه عالمانو او مخورو ویلي چې تل یې د اسلامي نظام او اسلامي امارت ملاتړ کړی او هغه کړنې او هڅې غندي چې روان اسلامي نظام کمزوری کوي. دوی همدارنګه اسلامي امارت په افغانستان کې د مشتو قومونو د یووالي او پیوستون مرکز وباله او څرګندوي. عالمانو تل د شیعهګانو په سیمو کې د هر ډول بغاوت او ناامنۍ مخه نیولې ده. دوی دا ټینګار هم وړاندې کړی چې د بن سند کنفرانس د اشغال، توکمیزو او سیمه ییزو تعصبونو زیږنده او د دوحې تړون برعکس د ملتونو ترمنځ د ازادۍ، یووالي او ورورولۍ سند دی. د لومړي وزیر د مرستیال دفتر ویلي دغه پلاوي له ملا برادر سره په لیکلي بڼه خپل وړاندیزونه شریک کړي دي. ملا برادر دا هم ویلي چې د اسلامي امارت دروازې د ټولو افغانانو پر مخ خلاصې دي. موږ له هر هغه چا هرکلی کوو چې افغانستان او د افغانستان خلکو ته خدمت کوي. هغه د خلکو هوساینه او اقتصادي ثبات د حکومت له مهمو پروګرامونو بولي او وایي چې موخه یې په لنډمهال کې د اقتصادي وضعیت ښه کول، خلکو ته د کار زمینه برابرول او د هیواد د ملي عوایدو لوړول دي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.